هغه دم چې جبرئیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته هم ښودلی و او بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته هم ښودلی و چې دی په خپل بچي او نمسي دمول. دا دم به خیم خو په دې شرط باندې چې د دې نه بعد به خپل بچي په خپله دموي، هغه خویندې میندې به خپله دموي، پلاران به خپله دموي، زیارتونه، باباګان، دمګري، دا قصې به پرېږدئ. دا عظیم دم دی او دا اجازه ده، ټولو ته اجازه ده او دا اجازه د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه ده، زما طرف نه نه ده، هغې د امت ته ښودلې ده او ډېر عظیم دم دی او د ماشومانو دپاره دم دی. دا به په خپله وایو، په دې شرط دا مې ته وویله. یو حدیث کې دی، صحیح حدیث دی د بخاري او د مسلم، وی نبی صلی الله علیه وسلم کان نبی صلی الله علیه وسلم یعوذ الحسن والحسین، هغه به خپل دا دواړه ګران نمسي دمول. په څه باندې؟ په دې دم باندې. اعوذ بک، او ډېر اسان هم دی او لنډ هم دی، اعوذ بکلمات الله التامة ومن كل شیطان وهامه ومن كل عین لامه. ختم شو. معنی دا ده، یا الله پاکه زه ستا په هغه پوره کلمو باندې زه پناه غواړم چې هغه د الله اسماء صفات دي پکې، نومونه دي پکې، قرآن ټول ته شامل دی. همدغه رنګې د هر شیطان نه چې هغه که انسي وي که جني وي، همدغه رنګې د هر قسم وهامه، یعنی د هر قسم زهرګرو زهرونه، همدغه رنګې حشراتونه، او همدغه رنګې کم مضر شی چې د هغې نه، او همدغه رنګې هغه مضرې سترګې د هغې نه. بیا نبي سلم فرمایي دا دم چې و دا داسې دم دی، وایي کان ابونا ابراهیم علیه السلام، وایي زموږ پلار ابراهیم علیه السلام، وایي هغه به خپل بچي اسماعیل او اسحاق په دې باندې دمول. دا ورڅونه عظیم دم دی چې ابراهیم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام دا ښیي او نبي سلم ته هم ښیي. دا ډېر عظیم قوي دم اجازه د نبی صلی الله علیه وسلم د طرف نه ده. بیا ورسره د قرآن کریم اخري 2 سورتونه، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس، په دې مو سره دموي. نبی صلی الله علیه وسلم باندې چې کله دا نازل شو نو بیا صرف په دې باندې به دمول. د دم ورسره ویوي او دغه دواړه دا سورتونه ویوي او دغه دم هم ویوي. خپل بچي په سهار او ماښام دموي. دا ضروري عزتمندو، سترګې لګېږي، ډېر قسم مشکلات هغه وي. خو دا په دې شرط ما درته وویله چې دا تعویزګر، دغه دمګر، دا زیارتونه، دا لا بلا به ټول پرېږدئ. زه دې ته حیران یم چې دا زموږ مسلمانان ورونه دا ولې په دومره غفلت کې پراته دي. دغه قصو دې روان کړي، هغې ته ویسه، هغې بابا ته ویسه، هغې ته ویسه، هغې ته، او داسې نبوي علاج او دمونه شته دی، موږ یې پرېږدو. د عزتمندو دا اجازه ده د نبي صلی الله علیه وسلم د طرف نه ټول امت ته اجازه ده. دې نه بعد چې یو سړی دومره بیکاره شي، عقیده کمزورې شي، دا نه وي یو بیا ځي یو دمګر پسې ځي، او د دمګرو حال خو تاسو ته معلوم دی، ډېر ښه دمګري به وي، ټول باندې موږ کرښه نه راښکاږو، لیکن اکثر پکې دا مشکلات وي. دا مه هېروئ، خپل بچي نمسي په دې باندې دم کوي.